دغه حیواناتو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې په کم حیوان باندې قرباني کیږي او په کم حیوان باندې قرباني نه کیږي. یو خو د علي رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر وکړ په دې باندې چې د قربانۍ حیوان وګورئ چې د هغې سترګې، غوږونه او دارنګې د هغې حسن برابري. یعنې مطلب په دې حدیث کې دا دی چې د څاروي حسن ته به کتلی کېږي. کم هغه غیب چې هغې سره د څاروي هغه حسن خرابېږي نو په هغې باندې نبي اسلام وایي تاسو قرباني مه کوئ. هغې کې به انشاءالله موږ شپږ غیبونه بیان کړو چې په څاروي کې دا شپږ غیبونه پیدا شو نو لحاظه د دې نه تاسو ځان وساتئ، په دې باندې قرباني مه کوئ ځکه بیا پې قرباني کېږي نه. او چې سړی دومره پیسې هم ولګوي او دومره تاوان هم وکړي او قرباني بیا الله ته منظور نشي، نو هر عمل کې به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول او فعل ته ګورو. ځکه که د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول او فعل په یو عمل کې موږ سره نه وي او هغه عمل موږ وکړو نو هغه عمل به الله ته قبول نه وي، ځکه هغه به مردود وي. نبي علیه السلام صفا حدیث کې فرمایي چې هر هغه چا چې یو عمل وکړو په هغې باندې زموږ امر نه و فهو رد، هغه الله ته قبول نه دی، ګوره هغه مردود دی. نو لحاظه موږ ویو چې د قربانۍ څاروی چې په هغې باندې انسانان قرباني کوي او په هغې کې شپږ غیبونه وو نو د دې شپږ غیبونو نه یې ځانونه وساتئ، ځکه که دا شپږ غیبونه په کم څاروي کې راغلله یا پکې یو د دې نه راغی، ټول پکې نه یو راغی، دوه راغله، درې پکې راغله، نو دغه څاروي باندې قرباني نه کېږي، د دغې نه ځان وساتئ. اول غیب هغه دا دی چې العوره البین عورها، هغه شیړه او ړوند څاروی چې په هغه سترګو باندې سنیني ړوند شوی دی او د هغې دا شیړهوالی او ړوندوالی دا ښکاری، نو په دې سره حکمت په دې کې دا دی چې په دې کې د دې حیوان چې دی هغه حسن او هغه ښکلا هغه د منځه لاړه، خرابه شو. ځکه سترګه یو مهم نعمت دی د الله پاک، او چې کله د انسان سترګې نه نظر لاړ نو د هغه انسان هم حسن خراب شي چې د انسان په سترګه شیړه شي او سترګه کینی کله. او دارنګې که په حیوان کې په حیواناتو کې چې موږ او تاسو نن سبا د قربانۍ دپاره اخلو او دې کې دا صفت را پیدا شو چې هغه په سترګو باندې ړوند دي او د هغې ړوندوالی ښکاره شوی، نو ګوره د دغې څاروي نه ځان وساتئ، په دې باندې قرباني نه کېږي. دویم هغه غیب دی چې د هغې غوږونه شلیدلي، سواء برابره خبره ده که د ده دا غوږ دا مخامخ دا طرف شلیدلی که دا طرف شلیدلی که د لاندې نه شلیدلی، چې د هر طرف نه د دې غوږ شلیدلی د دغه څاروي دا غیب دی، دا په مقابله د مدابره او دارنګ شرقه او حرقه د درې واڼو کې داخل دی. دریم العرجه البین ضلعها، هغه حیوان چې د هغې ګوډوالی ښکاری، یو څاروی دی په خپه باندې ګوډ دی او ته وایې چېرې دا خو بس ټیک ده، دا دې باندې زه قرباني کوم ځکه هلالکه خو پې کېږي، نو دا نه ده، ځکه د اسلام هغه بنیاد چې دی شارع د اسلام هغه رسول الله دی او هغه موږ ته دا بیان کړی چې ګوره دا صفت په دې څاروي کې و نو ګوره د دې څاروي نه ځانونه وساتئ، دې باندې قرباني مه کوئ. څلورم غیب په څاروي کې المریضة البین مرضها، هغه څاروی چې هغه بیمار دی، ناجوړه دی، د هغې دغه بیماري ښکاره ده، لکه بیمارۍ ښکاره کېدو کې مطلب دا چې په دې څاروي باندې خارښ دی، نو دې څاروي باندې قرباني مه کوئ. یا د دې څاروي دا څرمن شلېدلې ده د خارښ د وجې نه یا د بلې بیمارۍ د وجې نه، نو د دې سره د دې څاروي حسن د منځه تللی دی، خراب شوی دی، په دې باندې تاسو قرباني مه کوئ، د دې نه ځان وساتئ. پنځم هغه څاروی چې په هغې کې خواروالی دی او داسې کمزوری څاروی دی چې د هغې په دې نلي کې دا کم مازغه چې دي دا ختم شوي او هغه د قربانۍ هغه ځای د حلالولو ته په خپله رسېدلی نه شي او تیز هم پسې راکاږي، زورونه وله ورکوي او دغه د قربانۍ ځای ته یې رسوي، نو په دې باندې د قرباني نه کېږي، د دغې قربانۍ نه ځان وساته. او بل هغه حیوان دی چې د هغې د سترګې نظر ختم شوی دی، شپږم چې د سترګې نظر ختم شو نو دې سره د هغې حسن خراب شو، نو لحاظه دا شپږ قسمه غیبونه دا په حدیثو باندې ثابت دي. دا غیبونه چې په کم څاروي کې د دې څاروي د حلالول نه ځان وساتئ، په دې باندې قرباني نه کېږي، په دې قول د علي رضی الله عنه حدیث کې